دا د کندوز ښار اړوند چینزیو کلي عمومي سړک ده چې تازه له بشپړې جغل اچونې او هوارولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه سړک چې 15 کیلومتره اوږدوالی لري د رغولو ټول لګښت یې د ځایي اوسېدونکو له لوري ورکړل شوی دی. په دغه سیمه کې میشت عام خلک وایي پخوا د دغې لویې لارې د ویجاړۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې د سړک په جوړېدو سره یې یا د ټولې ستونزې هوارې شوي دي. 15 دهود نه چې موږ دغه د سړک کار جغل اندازۍ پروسه هم شروع کړې وه. دغه نن 14 دهود ده. تقریبا په مابین د 2 هفتو کې دغه پروسه په کامیابۍ سره پای ته ورسېدله او نن یې آخري ورځ د کار ده. دغه سړک چې تقریبا 15 کیلومتره شاوخوا اوږدوالی لري او په 4 مترو نه تر 6 مترو په اندازه عرض لري، سور لري، چې په کامیابۍ سره دغه پروسه د جغل اندازۍ چې دې کې کندنکاري وه او جغل اندازي سوله او کمپکشن پروسه وه چې هغه نن په خیر سره تطبیق سوله. فعلا د موږ ډیر مشکل دغه فعلا د سړک و چې مثال یو مریض مړی ژوندی طبعا په سړک باندې کیږي، پولو پولچک باید آبادي. نو دغه اول ضرورت د موږ و چې فعلا رفع سو او موږ ترې راضي خیر دې وي چې کور ودانۍ ورته وایو. د سینزوی د کلي د ځوانانو خیریه بنسټ نه تشکري مننه کوو او دغه ضرورت د موږ اول ضرورت و چې دوی موږ ته رفع کړی فعلا. همدارنګه هم خلک څه هم د بیا رغونې په برخه کې د اسلامي امارات لاسته راوړنې د قدر وړ بلي، خو لا هم په راتلونکي کې د خپلو پاتو چاپیریالي ستونزو پر حل ټینګار کوي. د امارت اسلامي نه هم زموږ دا غوښتنه ده چې کور و کلی، سړکونه، باسازیانې، ملي شتمنۍ، وطن کې ترقي دا د مسلمانانو دپاره راولي. د ټولو مسلمانانو دغه مطالبه ده د امارت اسلامي نه. زمونږ هم مطالبه ده چې له خیره سره وطن جوړ کړي، وطن آباده کړي، سړکونه راته جوړ کړي، پلونه راته جوړ کړي، مدارس او جماعتونه او مکتبونه راته جوړ کړي. بس زمونږ د امارت اسلامي نه هم دغه غوښتنه ده. بسیار با تکلیف بدیم. راه بسیار یک مرده و زنده که میرفتیم، یک جا میمانی میشد میرفتیم. این راه بسیار مشکل بود. حالی راه را فضل خدا می جوانایی که در خارج هستن زیاد یک جهان تشکر از این مردم که راه را جور کرد به ما مردم. این جوانا هستن می واسکتا را پوشیده، این می کار کرده ما هم قطع منا چنگه هستیم. دا په داسې حال کې ده چې روان کال کندوز ښاروالۍ ریاست د دغه ښار په یو شمېر برخو کې لسګونه مهمې پراختیایي پروژې تطبیق کړي او د ځینو نورو هغو چارې لا هم روانې دي چې له برکته یې عامو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.